د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش ډلې پر یو پټنځي اپریشن شوی. ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. د نیمروز منځی زرنج ښار کې نن سهار د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مشر حبیب الله الهام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ځانګړو جنګیالیو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش پر یو پټنځي اپریشن ترسره کړی چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې او نیمه ګړۍ دوام کړی دی. هغه وویل په پایله کې 2 داعشیان ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې اپریشن کې طالب جنګیالیو او ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر نظامي توکي د طالب جنګیالیو لاس ته لوېدلي دي. د نښتې له سیمې ازادۍ راډیو ته رارسېدلې ویډیو ښیي چې طالب جنګیالي یو کور په نښه کوي او د دواړو لورو ترمنځ نښته پیلېږي. په دې ویډیو کې څرګندېږي چې په سیمه کې د یو شمېر ټولیزو وګړو پر کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل نښته نږدې یوه ګړۍ روانه وه او پکې درندې وسلې هم وکارول شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.